د خبرونو سرټکی دشت ارچی ولسوالۍ ته د کندوز حوزوي برېښنا شرکت د یو شمېر انجینرانو سفر. په دغه سفر کې د یادې ولسوالۍ د برېښنا بند د بیا فعالولو هڅې شوي. د سرې میاشتې لخوا د خان آباد ولسوالۍ له بېوزلو کورنیو سره مرستې. دغه مرستې به په راتلونکو ورځو کې پرې وویشل شي. او په قلعهزال ولسوالۍ کې د غېږو په زړه پورې سیالۍ. د کندوز ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن سه شنبه د 1444 سپوږمیز کال د ربیع الاول د میاشتې نهمه د 1401 لمریز کال د تلې یا میزان 12مه چې د 2022 زیږدیز کال د اکتوبر له 4 نیټې سره سمون لري. زه اسماعیل کلیوال یم. د دشت ارچي ولسوالۍ د برېښنا د تولید دوربین چې د تیرو کلونو د جګړو له امله له کاره لوېدلی و د مسؤلینو له لورې د فعالولو هڅې پیل شوي دي. مسؤلین وایي د دغه برېښنا بند له فعالېدو وروسته به د دې ولسوالۍ 700 کورنۍ برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. د هیواد د اوبو او برېښنا د لوی ریاست څخه راغلو انجینرانو نن په هغه ناسته کې چې د دشت ارچي ولسوالۍ په مقر کې په داسې حال کې چې د کندوز د برېښنا ریاست د عملیاتي څانګې مسؤل انجینر محمد امیر هم حاضر و، د دې ولسوالۍ له مرستیال مولوي جمعګل محمود سره ناسته وکړه. په ناسته کې د دشت ارچي ولسوالۍ د برېښنا د بند په اړه چې د شرشرې په نامه یادېږي او د جګړو له امله د کلونو راهیسې له کاره لوېدلی بحث او خبرې اترې وشوې. ورغلي پلاوي وویل په پام کې ده چې دغه بند بیا فعال او د ولسوالۍ ښار او 700 کورونو ته ترې برېښنا برابره شي. د دشت ارچي مرستیال مولوي جمعګل محمود د دغه پلان د عملي کېدو څخه خوښي وکړه او په اړه یې د هر راز همکاریو د چمتووالي ډاډ ورکړ. د کندوز ولایت تر ټولو زیاته دغه جګړو ځپلې ولسوالۍ ته د برېښنا برابرولو پلان په داسې حال کې نیول کیږي چې د مخه د دې ولایت بلې جګړو ځپلې ولسوالۍ چاردرې لرې پرتو کلیو ته د یوې مؤسسې لخوا د بادي او سولري برېښنا د برابرولو ژمنه هم شوې ده. د کندوز ولایت د سرې میاشتې ریاست په پام کې لري چې د خان آباد ولسوالۍ له 500 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې موخه د دغه ریاست مسؤلینو خان آباد ولسوالۍ ته سفر کړی او د ولسوال له مرستیال سره یې لیدلي او پر څرنګوالي یې ورسره خبرې کړې دي. په هغه لیدنه کې چې نن د خان آباد ولسوالۍ په مقر کې د ولسوالۍ د مرستیال مولوي عتیق الله او د کندوز د سرې میاشتې رئیس محمد رضا ناصري ترمنځ وشوه، د سرې میاشتې رئیس وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د دې ولسوالۍ 500 کورنیو ته چې د معیوبینو کونډو او د شهیدانو کورنۍ پکې شامل دي او د مخه یې سروې شوې ده د خوراکي توکو لکه اوړو، غوړیو، دالو، مالګې او داسې نورو ویش پیل کړو چې په اړه یې د ولسوالۍ همکارۍ ته اړتیا ده. د ولسوالۍ مرستیال اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو د لړۍ پیل کېدو څخه خوښي څرګنده کړه او په دغه بهیر کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د مرستندویه مؤسسو ترڅنګ د سرې میاشتې ریاست لخوا د خوراکي توکو ویش به د دې ولسوالۍ په بېوزلو او نادارو وګړو ښه اغیزه وکړي او د نادارۍ له امله به یې اندېښنې یو څه راکمې شي. په کندوز کې د ډاکار موسسه په پام کې لري چې د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د یو شمېر څاګانو د ترمیم ترڅنګ د څښاک پاکو اوبو ژورې څاګانې وباسي. د ارچي ولسوالۍ مسؤلین وایي په همدې موخه د یادې موسسې مسؤلین دشت ارچي ولسوالۍ ته راغلي وو او د ولسوال له مرستیال سره یې لیدلي دي. دشت ارچي ولسوالۍ چې د کندوز شمال ختیځ لور ته په لرې واټن کې پرته ولسوالۍ ده، هغه ولسوالۍ چې اوسیدونکي یې ډیر خو د کلونو را په دې خوا د ژوند له بېلابېلو امکاناتو بې برخې دي چې له دې ډلې څخه یو هم د څښاک پاکو اوبو نشتوالی دی. اوس په تازګۍ سره د ډاکار موسسه په پام کې لري چې په دې ولسوالۍ کې د یو شمېر څاګانو د بیا رغونې ترڅنګ د څښاک پاکو اوبو ژورې څاګانې وباسي. د ارچي ولسوالۍ مسؤلین وایي تېره ورځ په همدې موخه دې ولسوالۍ ته د یادې موسسې او د کلیو د پراختیا ریاست استازي راغلي وو او د څاګانو د ترمیم او کیندنې په څرنګوالي د ولسوال له مرستیال سره خبرې کړي چې له مخې به یې په دې ولسوالۍ کې 15 ژورې څاګانې وایستل شي او 20 نورې به ترمیم شي.
په همدې مهال بیا د ولسوال مرستیال مولوي جمعه ګل محمود په دشتیرچي ولسوالۍ کې د ډاکار موسسې د بشري فعالیتونو د ستاینې ترڅنګ دغه کار نیک ګام بللی او له مرستندویه بنسټونو څخه یې دې ولسوالۍ ته د لا پاملرنې غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې د دشتیارچي ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي د نورو ستونزو سربیره د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې اړتیاوې د نهرونو له خړو اوبو پوره کوي چې وخت ناوخت د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. د خان آباد ښاروالۍ د دې ولسوالۍ د ناحیې له وکیلانو او سپینګیرو سره ناسته ترسره کړې او په دې ناسته کې د صفایي شهر په بازار کې د نرخونو د کنټرول سربیره د عوایدو د زیاتوالو په راټولولو کې هر اړخیز بحث او خبرې کړي دي. د خان آباد ولسوالۍ ښاروال د ښاري اصلاحاتو د رامنځته کولو په موخه د ناحیو له وکیلانو او سپینګیرو سره مشورتي ناسته کړې. مسؤلین وایي په دې ناسته کې ښاروال کریم الله بهادر خان د عوایدو د راټولولو او پیاوړتیا، صفایي شهر او په بازار کې د نرخونو په تړاو خبرې کړي، څو وکولی شي د ناحیو د وکیلانو او سپینګیرو په مرسته د ښاروالۍ دغو موضوعاتو ته پر وخت رسیدنه وکړي او په دې برخه کې ترې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه هم شوې ده. بلخوا بیا دغو کسانو په بیلابیلو برخو کې د ښاروال هڅې او لاسته راوړنې ستایلي او د خپلو ستونزو او وړاندیزونو سربیره یې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. د خان آباد ولسوالۍ ښاروال په داسې حال کې د عوایدو په پیاوړتیا کې له خلکو مرسته غوښتې چې څو اونۍ وړاندې مسؤلینو د تیرو کلونو په پرتله د عوایدو د زیاتوالي خبر ورکړی و. اوس هم له ورزش څخه په کندوز کې د شمال او شمال ختیځو زونونو په کچه د پهلوانانو ترمنځ د غېږ نیولو په اړه پورې سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي دا سیالۍ په کندوز کې د کورش فدراسیون لخوا تنظیم شوې او له دې سیالیو څخه موخه د آسیایي سیالیو لپاره د لوبغاړو ټاکل په ګوته شوي دي. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي راپور ته. په کندوز کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د غېږو دغه په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي دا سیالۍ د کورش فدراسیون د بدني روزنې او سپورټ ریاست په همکارۍ د دې ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د شمال او شمال ختیځ زونونو په کچه د ورزشکارانو ترمنځ د آسیایي سیالیو لپاره د لوبغاړو د غوراوي په موخه تنظیم شوې وي چې له مخې د بیلابیلو ولایتونو پهلوانانو پکې ګډون کړی و. در ولسوالی قلیزار ولایت قندوز دوردست ترین ولسوالی ولایت قندوز است که اینجا می‌دیدین شما جوانا مردم جمع شده بود. پهلوانی کرش بود که از جوزجان، از فاریاب، از مزار شریف، از ولایت قندوز ولسوالی شینم اینجا حضور پیدا کرده بود. جوانا در بین خود کشتی کردند. په همدې مهال بیا دغه غېږ نیونکي په دې ولایت کې د ورزشکارانو د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې بولي او له مسؤلینو غواړي چې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د دې ورته نورې سیالۍ هم تنظیم کړي. پهلوانی امروزی ما از ولایت بلخ، قندوز، باغلان، تخار، خودم مرکز قندوز اینجا تشریف آوردیم. این کشتی کردیم، حریف خود شکست دادیم. بل لور ته د غېږو مینوال دا لوبه د افغاني کلتور یوه برخه ګڼي او وایي چې د دغه کلتور د ودې لپاره باید د مسؤلینو له لورې ځانګړې پاملرنه وشي او د ورزشکارانو د تشویق لپاره د داسې سیالیو چمتو کول اړین یادوي. از همه پهلوان ها احترامانه خواهش میکنیم که روزها و شبها کوشش کنند که تمرین بکنند در آینده در کشور افغانستان یک قهرمان قوی، یک قهرمان نامدار شناخته شوند. دا ورزش چې دی د پهلواني ورزش دا د دو رسم و رواج او عنعنه ده چې د ډیرو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ او په دې ولایتو کې رواج لري او دلته کیږي چې ډیر شایقین لري او ډیر مخلصین لري. تاسو وګورئ ډیر خلک دلته راټول شوي د ټولو ولایتو څخه د جوزجان، د مزار شریف، د اته تر بدخشان او تر بغلان، تخار، د دې ولایتو دلته پهلوانان راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې د کندوز پهلوانانو لومړی، جوزجان دوم او مزار شریف دریم مقامونه ترلاسه کړل او د سیالۍ غوره لوبغاړی په داسې حال کې منصور پهلوان وټاکل شو چې له دې وړاندې یې څو ځله د کندوزیانو لپاره له بهرنیو هیوادونو څخه د سرو او سپینو زرو ترڅنګ د برونز میډالونه راوړي وو. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. الله مو شه.